معترضو نوماندانو د کابل حوزې د ټاکنو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د معترضه نوماندانو سلګونه پلویانو د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د پراخو درغلیو په تړاو د کابل 4 دروازې شمالي، سویلي، ختیځ او لویدیځ دروازې د 2 ساعتونو لپاره وتړلې او د کابل حوزې د ټاکنو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. با سرنوشت مردم و ملت قهرمان افغانستان بازی کرده. امروز جمع از کاندید وکلای کابل که بیش از 200 کاندید میشه و هزارها نفر معکلینشان به 4 دروازه کابل جمع شدند. اینا از کمیسیون انتخابات که اینا خیانت ملی را مرتکب شدند به علیه از اونا تظاهرات کردند و از حق پاک مردم دفاع میکنند. ما در پهلویش که انتخابات مجدد کابل میخواهیم، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات باید به محاکم عدلی و قضایی به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند و پولهایی که اونا رشوت گرفتن از اونا استرداد و به جزای اعمال خود مطابق به قانون برسند. معترضه نوماندان له حکومت څخه غواړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د مخکنۍ پریکړې له مخې د کابل رایې باطله اعلان کړي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي محکمې ته معرفي کړي. رئیس جمهوری دولت، رئیس اجرایه که ما از اونا انتظار داریم که اونا عدالت تطبیق بکنن و اینمی انتخابات کابل مجددا صورت بگیره. اگر اینا به صدای برحق مردم لبیک نگوین، مجبور که ما امی حرکات مدنی خود ادامه بدیم و راه به می رقم مسدود باشه و تکلیف و زحمت متحمل شویم تا برای 5 سال آینده ما پارلمان نیک و پاک و شفاف و خدمتگار به مردم داشته باشیم. ما حرکات های مدنی خود را ادامه میدیم و ان شاء الله تا که عدالت آمین نشود من حیث جوان من حیث نمی کل چیزی که جوانان جمع شده ما امی حرکات های مدنی خود در آینده هم دوام میدیم. شاید در پیش روی هر خیمه هم بزنیم. نداریم د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم اعتراضونه او د حقوقو غوښتل د لرونکوونکو قانوني حق بولي، خو ټینګار لري غوره ده چې معترضه نوماندان خپلو غوښتنو ته د رسیدو لپاره له قانوني لارو څخه ګټه واخلي او د لارې په تړلو سره د خلکو لپاره ستونزې نه جوړوي. کمیسیون انتخابات در مقابل اعتراض معترضین پاسخ بسیار دقیق نداره و نمیتونه مانع اعتراض شود. کستی‌هایی را که در روند انتخابات اتفاق افتاده باعث نارضایتی گسترده مردم شده و واضح هست که همه کاندیدا هم اکثریتشان حداقل ادعای برده دارن و بر مبنای اسناد و شواهدی که دارن میتونن تثبیت بکنن و آرایشان که از شمارش باز ماند. بسته کردن دروازه‌های کابل به نظر من راه حل نیست. اینا باید راههای قانونی را پیدا کنن و بانن که کمیسیون شکایات انتخاباتی به همه شکایات رسیدگی کنه تا بتانه حق به اقدار بسپاره اگر کدام مشکل وجود داشته باشه. اما مزاحمت برای مردم به نظرم که به هیچ صورت هم به نفع هیچ کس نیست. د ناورین په لوري د ولسي جرګې ټاکنو تلل او له دې بهیر څخه د کمیسیون پر رهبرۍ کې د ناسم مدیریت له امله زیات اعتراضونه رامنځته شوي دي. مالي او اخلاقي فساد او په یو شمېر نوماندانو د خلکو د رایو پلور هغه تورونه دي چې معترضه نوماندان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون یې پورې کوي.